السلام علیکم. په سعودي عرب کې تاسو ته اکثر د ایډز کالونه چې دا ډیر زیات راځي، مطلب د کمپنیانو مشهورتیا کوي یا قراندازي و غیره، نو دا غي تاسو ته ډیر زیات کالونه راځي یا تاسو ته اس ام اس راځي. دغه کالونه یا د میسجونه به تاسو څنګه بندوي مکمل طریقه درته خېمه. زه په خپل اس ټي سي استعمالوم، زه به طریقه تاسو ته په اس ټي سي کې خېمه او تاسو سره چې نور کم یو سیمه تاسو په دغه طریقې باندې هغه بندول شي. د کې بیا ډیرو کسانو سره فراډ هم کیږي، د نوم دی طرف نه ورته کال راشي یا نو داسې کمپنیانو طرف نه کال راځي او کم مسافر چې دی هغه لوټ کوي. دغه اس ام اس دغه کالونه به تاسو څنګه بندوي مکمل طریقه درته خېمه. خو د ویډیو شروع کېدو وخت کې زموږ د ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره فالو کړئ. موږ دغه شانتي انفارمیشن ویډیوګان تاسو ته په فیوچر کې جوړو. شکریہ. خبرګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کم اس ټي سي اپلیکیشن چې دی هغه به اوپن کما. دا ما اوپن کا او بیا کته ګوټ کې تاسو ښکاری د 3 ډاټ نه باندې به زه کلیک کوم. د باندې چې کله ما کلیک په فرست نمبر باندې تاسو ښکاری نمبر منیجمنت د باندې به زه کلیک کوم. د باندې چې ما کله کلیک کته تاسو ښکاری بلاک ایډ کال اینڈ میسج د 5م نمبر باندې ښکاری د باندې به زه کلیک کوم. د باندې چې کله ما کلیک د تاسو ښکاری بلاک ایډ کال که تاسو کال بلاک کوئ نو دا به تاسو سره آفي دا به آن کوي او لاندې تاسو ښکاري بلاک ایډ اس ام اس دا به تاسو ځان سره دواړه آن کوي نو تاسو ته به څه قسم کارونه